السلام علیکم. منظور خالق پروانه یو ځل بیا ستاسو سره په لار کې مخاطب او اختر دی. نو د اختر په حواله باندې به یو څو شعرونه ویل غواړم. او بل اختر دی نو د مینې ضرورت دی او د یو بل د تپوس کول ضرورت دی. د غریب د یتیم داسې ډېر بې وسه دي، تاسو به یې د هغې د تپوس کولو ضرورت دی. نو د اختر په حواله باندې د قادري بابا یو څو شعرونه درته ویل غواړم. ډالۍ کوم مینهوالو ته په ډېره مینه باندې او ستاسو به خوښ هم شي. نو شعر دی چې سر په قدم کېږده سجدې د ناز ادا کړه، سر په قدم کېږده سجدې د ناز ادا کړه، نن شپه د لوی اختر ده مرور اشنا په خوله کړه. او کېږده پنځو خاله پنځو ګله په زلفانو کې، کېږده پنځو خاله پنځو ګله په زلفان، سترګې که جامونه دا ګل شونډې په خندا کړه، نن شپه د لوی اختر د مرور اشنا په خوله کړه. تورې تورې سترګې د توبې پرنجو تورې کړه، تورې تورې سترګې د توبې پرنجو تورې کړه، تورې تورې شپې یې په یادونو کې سبا کړه، نن شپه د لوی اختر ده مرور اشنا په خوله کړه. او ځای یې که په زړو کې کو په زړونو کې مقام غواړئ، ځای یې که په زړو کې کو په زړونو کې مقام غواړئ، په هر یو عنایت شکریا شکر ادا کړه، نن شپه د لوی اختر د مرور اشنا په خوله کړه. او مه غواړه که غواړې قادري خود غرضي شوله، مه غواړه که غواړې قادري خود غرضي شوله، خپله رضا پرېږده په رضا د یار رضا کړه، نن شپه د لوی اختر ده مرور اشنا په خوله کړه. شعرونه د قادري بابا مینوال ته ډالۍ دي او اختر دی. ګورې د یو بل سره خامخا مینه وکئ، په یو بل باندې ډېر سودونه مو وکئ او مونږ ته هم دعا کوئ، مونږ به هم دعا کوو الله پاک هم داسې اخترونه په ژوند کې بار بار راولي، په ډېرې مینې سره، په اتفاق سره، د یو بل د ډېرو خوشحالو سره. ځکه چې اختر دی او په کال کې یو پیری که نه، نو الله پاک داسې اخترونه بار بار راولي په مینه محبت باندې. او د مور او پلار خیال وساتئ ډېر زیات، د مور او پلار خیال ډېر زیات وساتئ، ځکه چې مور او پلار هم دکه یو مور او پلار یې که نه. او نور هم د مشرانو ښه خیال وساتئ، د یتیمانو د غریبانو د بېوسو. او شعرونه د قادري بابا مینهوالو ته په ډېره مینې سره ډالۍ. سلام.